अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په پاکستان کې نن د 14 اگست ورځ ومانځل شوه. د هغې متعلق درته نن څو شعرونه وړاندې کوم. مبارک شه ایماندارو، د وطن سره تړلې پاسدارانو. زمون خوږ وطن آزاد شو د هندوانو، دلته هر طرف ته جوړې بتخانې وي، جوړې کړې ځان له هر چا بکابې وي. د الله پاک د ښکلي ذات منکرو، څه یهودو څه هندوانو څه کافرو. مسلمان به په هر کار کې ډېر تنګو، بس په نه خبره به زمونږ د هغوی جنګو. دوی کې خپل دین، مونږ کې خپل غیرت او ننګو، مونږ ویله کلمه و دوی کې زنګو. اخر تنګ شو مسلمان سلا یې وکړه، بس شروع یې کړه تحریک د ازادۍ. خدای خلاص کړی مونږ د نور د غلامۍ. په تحریک کې را یو ځای شو مشران ټول، کلک ولاړو ورسره خپل کشران ټول. چا لیدلي وو خوبونه څوک په ویښه، په تحریک کې خامخا څوک خو به مريخه. بس خبره راټولومه صاحبانو، قرباني پکې ورکړی عالمانو. بس خبره راټولومه صاحبانو، قرباني پکې ورکړی عالمانو. دا لیکلي خپل کتاب کې انګریزانو. ازادۍ کې عالمان ډیر شهیدان شو، په زرګونو سپاهیان پکې غازیان شو، نامعلومه مجاهد بند په زندان شو. نو چې کله 14 اگست ووری، نفل وکړی ګډاګانو نه لږ ووړی. هسې نه چرته الله رانه خفه شي، وطن بیا چرته غلام نشي دا ووری. نو چې کله 14 اگست ووری، نفل وکړی ګډاګانو نه لږ ووړی. هسې نه چرته الله رانه خفه شي، وطن بیا چرته غلام نشي دا ووری. د خیرخوا عبدالجلال به دا دعا وي، د غریب وطن هر فرد دې په خندا وي.